السلام علیکم دوستانو. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم کپتان سرفراز احمد د افغانستان کرکټ ملي ټیم ته چیلنج ورکړی. نو دوستانو تاسو خبر یاست د را روانې جمعې پر ورځ باندې د پاکستان او د افغانستان تر مابین تمریناتي لوبه کیږي چې دغه لوبه به لایو په چینل باندې ټیلیکاست کیږي. نو په دې لوبه کې سرفراز احمد د افغانستان کرکټ ملي ټیم ته څه چیلنج ورکړی، کوم چیلنج ورکړی؟ نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخته که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ تازه ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو د څو ورځ مخته د پاکستان او د انګلند تر مابین د 15 ورځنیو سیریز وسو چې دا 15 سره ون ډې میچونه انګلند وګټل او پاکستان یو هم نه ده ګټلی. نو دوستانو بیا تیر ورځ یوه انټرویو کې سرفراز احمد وویل چې موږ به اوله ګټه کوو له افغانستان څخه، یعنې دا کومه تمریناتي لوبه چې را روانه ده د جمعې په ورځ باندې دغه به موږ له افغانستان څخه ګټو. نو دوستانو دا هم وویل چې افغانستان چې دا نن سبا ډېر ټیټ ټیم جوړ شوی ده، له دوی سره ډېر ښه سپینران دي. نو دا وویل چې موږ به اوله ګټه له افغانستان څخه کوو، یعنې دا روان کوم میچ چې ده دا به موږ له افغانستان څخه ګټو. نو دوستانو که چیرې ستاسو دا خبر خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ، له دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو د کرکټ له هر خبر څخه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هیروئ. نو دوستانو تر بلې ویډیو راکړئ اجازت، دی الله په امان.